د نجونو د زده کړو مخنیوی ویسټ وایي دا د نړۍ لپاره مهمه شیبه ده، باید یو موټی شو. سلام ستړي مشئ قدرمنو لیدونکو، پام وکړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د افغانستان له ښوونیز نظام څخه د ښځو او نجونو د بشپړ ګوښه کولو لپاره د طالبانو د مشر له نوي فرمان وروسته د امریکا ځانګړی استازي د طالبانو د دغې پرېکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي چهارشنبه د لیندۍ پر 13 نیټه په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د نړۍ هیوادونه باید د طالبانو له دغه سیاست سره د مقابلې لپاره یو ځای شي. هغه زیاته کړه، دا د نړۍ لپاره مهمه شیبه ده. موږ باید یو موټی شو او له دغو سیاستونو سره سخت مخالفت وکړو او د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږو. د ټام ویسټ په وینا طالبانو د افغانستان د ښځو پر ژوند د نوي او د نه دفاع وړ محدودیتونه لګولي دي. له زده کړو د نجونو د منع کولو او د پوهنتونونو د تړلو فرمان چې یوه میاشت مخکې د طالبانو د مشر لخوا صادر شوی و، تېره شپه د دغې ډلې د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شو. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو په هکله د طالبانو نوې پرېکړې نړیوال غبرګونونه خپرولي دي. په یو بل خبر کې اورئ چې حکمتیار وایي اوسني حکومت دومره نامعقوله پرېکړه کړې چې خپله یې هم له توجیه څخه عاجز دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د اسلامي امارت له لوري د نجونو د زده کړو د ځنډولو په غبرګون کې ویلي دا پرېکړه دومره غیر منطقي ده چې د اوسني حکومت چارواکي هم له توجیه څخه عاجز دي. ښاغلي حکمتیار نن چهارشنبه د لیندۍ درشمه پر ټویټر لیکلي اسلامي امارت د اسلام پالو وروستی مورچل دی، خو له بدمرغه دوی د نجونو د مکاتبو او پوهنتونونو په اړه داسې نامعقولو پرېکړې وکړې چې دوی یې خپله هم له توجیه څخه عاجز دي. د حزب اسلامي مشر ویلي دا ډول پرېکړې د ټولو اسلام پالو لپاره د شرم وړ دي. ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی چې لا هم وخت شته، لومړیتوبونه باید درک شي او له دا ډول بې ګټې او تخریبي پرېکړو په کلکه ډډه وشي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.